سلامونه ملګرو. امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي درس سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نننی زموږ چې کوم درس دی هغه د هم د فعل ماضي په باره کې دی، پاسه کمپوزه په باره کې دی. وبخئ، 43م درس دی. امید ده چې هغه تیر شوي ټول درسونه تاسو کتلي او تاسو ټول تعقیب کړي. د فعل ماضي په باره کې، پاسه کمپوزه په باره کې چې کوم موږ د درسونو لړۍ شروع کړې، دا درس هم د هغې لړۍ دی. امید ده تر دا دمه تاسو په پاسه کمپوزه باندې پوه شوي، تاسو په ساخت باندې پوه شوي، تاسو جملو جوړول باندې پوه شوي. ښه، نن چې کوم د پاسه کمپوزه کې موږ ډېر یو اسانه درس دی، نن یو وړوکی درس دی. اتخ په باره کې به موږ خبره کوو چې اتخ به موږ جمله کې د یو مرکزي فعل په ډول څنګه استفاده کوو، څه معنی لري. اتخ چې کوم دی لکه دا کومکي افعال دي، یا انګلیسي کې ورته موږ to be verb وایو. نو دا هر کله چې موږ په پاسه کمپوزه تیر شوی زمانه کې استعمالو، دې څه معنی ده، څه مطلب دی، څنګه استعمالو، د مختلفي ضمیرونو سره دا زموږ درس دی. صحیح ده، راځئ چې درس شروع کړو. ښه، اتخ وبخئ، ما ساخت دلته نه دی لیکلی ځکه چې تاسو په هغه 4-5 وبخئ ویډیوګانو تیر شوي درسي ویډیوګانو کې ما هغې په باره کې خبرې کړې وې، تاسو به اوس بهتره پوهیږئ. ما دلته راوړي دي یو اتخ سره د مختلفو ضمیرونو. اتخ دلته معنا ورکوي. معنا یې څه ده؟ دلته معنا دا د اتخ یعنی موجودیت ښیي، یعنی یو شی موجود دی، د یو شي د یو چا مثال زه یو متعلم یم، اتخ معنا ورکوي چې د یو کس موجودیت دی کې څه فعل نه ترسره کیږي، څه عمل نه ترسره کیږي. یعنی زه وایم چې je suis étudiant، زه یو متعلم یم. نو که دلته وګورئ دا زما موجودیت ښیي، زما هغه د چا پیشه یا هغه کار ښیي. صحیح دی. که زه ووایم چې زه ډاکټر یم، je suis médecin، مطلب زه یو ډاکټر یم. نو که دلته موږ وګورو نو دغه سوی چې کوم دی دا اتخ دی، یعنی دا دلته زما دغه ښیي موجودیت، یا زما هغه پیشه، یا زه څه کار کوم. دلته یو فعل یو کار مطلب نه پیښیږي. نو دا د اتخ معنا ده. صحیح دی. نو هر کله چې موږ اتخ یو مرکزي فعل په توګه په پاسه کمپوزه کې استعمالو، نو څنګه به استعمالو؟ هر ضمیر سره لکه د اولنی ضمیر ژ سره j'ai été. که موږ مثال یو جمله جوړو j'ai été، یعنی په دې معنا شوه په انګلیسي کې موږ ویلی شو I was یا I have been. صحیح دی. I was یا I have been. j'ai été. صحیح دی. j'ai été. tu as été. tu as été. صحیح دی. il یا elle a été. صحیح دی. il یا elle a été. بل د موږ سره nous avons été. nous avons été. nous avons été. بیا مخکې زموږ سره دی vous avez été. vous avez été. vous avez été. بیا اخر د موږ سره د il او د elle جمع il یا elles ont été. il یا elles ont été. صحیح دی. زه بیا تکراروم j'ai été. tu as été. il یا elle a été. nous avons été. vous avez été. ils ont été. صحیح دی. نو دغه ضمیرونو سره هر کله چې تاسو اتخ استعمالوئ، نو دغه پاسه کمپوزه ایته پاسه کمپوزه یعنی دویم حالت دی. په تیره شوې زمانه کې هر کله چې تاسو اتخ استعمالوئ، د دې دویم حالت چې کوم دی هغه ایته دی. صحیح دی. لکه j'ai été. tu as été. il یا elle a été. nous avons été. vous avez été. il یا elles ont été. صحیح دی. مخکې ځو. اوس یو دوه مثال تاسو ته جوړ کړي دي. صحیح دی. هغه دوه مثاله زه وایم، ولته تاسو ته د دې معنا بیا هم تاسو لږ تشریح کوم چې تاسو صحیح پوه شوئ. مثال ته ما ورکړی دی. صحیح دی. j'ai été 2 fois champion du monde de natation. j'ai été 2 fois champion du monde de natation. وایي زه 2 ځلې یعنی چمپیون جوړ شوی، چمپیون پاتې شوم د دنیا، مطلب ټوله دنیا کې چمپیون د نتاسیون سویمینګ ته وایي، لمبا ته. صحیح دی. نو زه 2 ځلې د دې چمپیون پاتې شوی یم. صحیح دی. 2 ځلې. که دلته ایته مطلب زما هغه موجودیت ښیي چې زه 2 ځلې شوی وم. صحیح دی. چمپیون جوړ شوی یم، د دنیا ورلډ چمپیون جوړ شوی یم په سویمینګ کې. صحیح دی. نو که دلته موږ ګورو ایته دلته
هغه مرکزی فعل په توګه استعمال شوی د معنا چې کوم ده هغه زما هغه موجودیت ښیي یعنی یو عمل ته معنا لکه موږ انګلیسي کې وایي I have been 2 times champions of the world in swimming صحیح دی یعنی زه 2 ځلې شوم چمپیون د ورلد چمپیون په لامبلو سویمینګ کې په لمبا کې صحیح دی j'ai été 2 fois champion du monde de natation صحیح دی دویم مثال ته که موږ وګورو il a le président de son école il a le président de son école و هغه چې کوم دی منتخب شوی ایلو مطلب منتخب شوی پریزیدان مشر د خپل مکتب د خپل سکول صحیح دی ناغه وای منتخب شوی صحیح دی il a été le président de son école صحیح دی نو دلته کوم ګورې دواړو جملو کې موږ été یا د être پاسه کمپوزه یعنی په دویم حالت چې کوم په ماضی کې کوم حالت دی د être هغه هم ته استفاده کړې ده صحیح دی دا دوه مثال دي زه بیا تکراروم j'ai été 2 fois champion du monde de natation il a été le président de son école صحیح دی مننه مرګونو نو دا اوس موږ درس être په پاسه کمپوزه کې موږ څنګه ته استفاده کوو être ډیر ضروري دی être او avoir نو زما آینده ویډیو چې کوم دغه avoir په باره کې ده نو être سره تاسو جملې جوړې کړئ استعمال کوي په پاسه کمپوزه کې دا نن ډیر اسانه درس و ډیر وړوکی درس و نو مننه ملګرو دغه درسونه دغه ویډیوګانې تاسو خپل ټولو ملګرو سره شریک کړئ ترڅو ټولو ملګرو مشکلات حل شي مننه تر بلې ویډیو پورې ښه وخت